أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شنكنا د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت د درس ورځ د دجه پور رسیدلی و نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله نبی شو نو اول درې کاله د دعوت پټو به د دریونه تر لس کلو پورې دعوت کار شو در لس کاله به کله چې مکه کې پوره شو رسول الله رب العالمین امر وکړي چې وس د مدینه په طرف باندې هجرت کوه به لاړو لس کاله مدینه کې تیر کړه په ولسم کال د هجرت باندې دنیا نه لاړو اول درې کالو کې چې کله رسول الله د خپل دعوت جاری ساتلو پټه اولنې ایمان په زنانو کې ور باندې راوړو خدیجه الکبرى په سړو کې رسول الله باندې ایمان راوړو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کشرانو کې ور باندې ایمان راوړو علی ابن ابي طالب او غلامانو کې ور باندې ایمان راوړو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنهم ابوبکر سے خپل دعوت جاری ساتلو پای کې عثمان ابن عفان ایمان راوړو زبیر ابن عوامه سعد بن ابي وقاص طلحه بن عبید الله عبد الله بن مسعود خباب رضی الله عنه عبد الله بن مسعود بلال ابن رباح دوی په دعوت باندې مخالفین په دلم نه لیکن دوی په درې کارونو کې د درې شي نه کول یو د منځ اهتمام دویم تزکیه د نفس دریم دعوت قران او سنت لا خلق الله له دعوت ول قران له دعوت ول دغه پر خبره و تزکیه د نفس ویل شي سره او د دې اهمیت سره او د صحابه چې کله تزکیه د خپل ځان وکړو نو سره نتیجه الله ورکړه تزکیه کې معنا د صفایي ده قران کې رب العالمین فرمایي د رسول الله په صفت کې سوره بقره او سوره عمران کې وي یزکیهم د خلکو تزکیه وکړي رسول الله یو معنا تزکیه علماء دا ذکر کړی د یزکی چې زکات به اخلي دویم دا معنا د دوی د غلطه عقاید بلری کوي او صفه عقیده بور کوي خراب اخلاق په د ملګرو صفه کې او کیسه اخلاق بور نصیب کې دغه دعوت بو کې د رسول الله تربیته حسد پریدا دروغ پریدا شغلی پریدا دوکه پریدا قتلونه پریدا زناونه پریدا بد نظرانه پریدا چې دا کم شي ګناه ده پریدا او چې کم شي د کمال ولا شي د هغه خپل کې معنا الله له بزان نږدې کې د الله د رضا کوشش به وکي منځونه بکې دعوت بکې زکات به ورکې د قران او سنت مطالعه بکې په هغه باندې به عمل کوي تهجد بکې jihad بکې دعوت کم شي چې موږ الله رسول غوښته چې وای کاغه کول پکار دی چې کم شي نه منکړو دغه نه ځان ساتل دقه لوري تزکیه ده او دا ډیره ضروری ده دا اوس بل خبره ده چې ډیر انسانان د دې مسلې نه غفلت کې واقع دي حتی تر دې پورې اهل علم په دې مسله باندې دماغ اخلاص نه دي چې موږ دې شي ضرورت لرو کني لرو سلف کې بدا عادتو زموږ اوسه دین مشرانو کې آیه بد یو خوې د لری کولو د پاره یا د پیدا کولو د پاره د خپل شیخ او استاد سره یو کال او دو کال پاتش چې په ما کې دغه غلط خوې دا وسنګ زمانه لري شي زماره شیخ په تربیت باندې یا دا خوې پاغه کې دا څنګه په ما کې رش حسن بصری فرمایي وان الرجل كان يسافر ويو سړي د یو خوې د پاره یا د دوه خوینو د زکولو د پاره د یو کال یا د دوه کالو په اندازه باندې سفر کولو لوب چې لکه په ما کې دغه خراب خوې دا څنګه لری کم یا دا خو د استاد کې زمانه دا څنګه ځان کې را پیدا کم ودا سفر به وکي او انت په پاتې شو ځان کې به پیدا کی دا به انسان کې راځي ډېر په دمه دمه یو دم نشي راتلی امام قرطبي رحمه الله د روایت په تشریح کې دا فرمایي الله رب العزت فرمایي چې موږ د ازمکه او اسمان نه پیدا کړی دي په شته ایام په اندازه د شپږ ورځو کې زمونږ الله په دې باندې قادر وو
چې په سکند کې دغه نه مخ کې د ارث پیدا کی خو زمونږه دا تربیت وږي چې اې د ادم اولاد تاسو که د دنیا کم کار کوئ نو ګور ډیر په دمه دمه باندې بدا کوي ورورو نن یو کیسه صفات ځان کې پیدا کو سبب بل صفات پیدا کو بل ورځ بل پیدا کوي اس انسان کمال لوري شي نن دا یو خراب صفات بزان کې لري کو بل ورځ دا بل لري کو بل ورځ دا بل لري کو اس بسنه صفاش د دې مثال لسره لکه یو تیګي دبر نور باندې یو احساس کړي پرويځ خو په کلونو چې پیرو وريږي نو هغه تیګي اس یو سوري جوړي خو که یو دم چرته زیاتې او په را خوشی کې د غنټې 2 غنټو د لپاره اسې بوب تیر شي لیکن اس طبيعت بره خراب نشي انسان به ار کار کوي بدما او دا ضروری ده لازمي د رسول الله ملګرو چې د خپل ځان تزکیه کوله د رسول الله نزد کوله رب العالمین دومره مشران جوړ کړو دومره کمالي خلقا اولئک حزب الله قران کې رب العالمین فرمایي چې صحابه د الله جماعت ته الراشدون دا خلق دي چې رښتونی دي رشیدون دي المتقون دا تقوا ولا خلق دي دا رښتونی خلق دي دا مجاهدین دي او دا محسنین دي تر دې پورې رب العالمین د صحابه او ایمان زمنګ د ایمان د لپاره معیار وګرځو چې ویلي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم اے د رسول الله ملګرو کله خلکو د شي ایمان راوړو لکه څنګه چې ایمان تاسو راوړې دا د سمیلار ولادي او کله د شي ایمان نه وګوره دا به گمراه دي تاسو سوچ کوئ په خبره باندې زمنګ ایمان د لپاره د رسول الله د ملګرو ایمان د ضابطه ګرځیدل د قانون ګرځیدل لري دا ولې څنګه د تشکیل خپل ځانونو کړي و کوشش کړو ابن کثیر د سورہ احقاف د آیات په تشریح کې فرمایي وکل قول وفعلنا کم یو قول او کم یو عمل چې د محمد صلی الله علیه وسلم د ملګرو نقل نه دا ګوره دین نه بلکې دا بدعت ته د دې تربیته او د دې تشکیل ته نتیجه وروته چې دومره اوچت انسانان رب العالمین جوړ کړي چې اوس موږ ایمان دغه په ایمان باندې تلل کیږي در تربیت وجواب در صحیح عمل وجوه چې د رسول الله نزد کې او نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دې ملګرو تربیت وکړي او بیا خدای رسول الله تربیت به هغه رسول الله تربیت دی کمالی انسان دغه په خبره کې ډېر اوچت اثر او دغه په عمل کې ډېر اوچت اثر او ایسه ملګرو ته زر تاثر اغستو قبل اولی کله رسول الله فرمایي چې الله اے خلکو د الله لحاظ کوي د الله لحاظ کوي زما ملګرو بارک الله تتخذوا من بعد ازمان ورسه دا ګور خپل نشانی مگر زو چې بده باندې ټکونه شروع کړي لکه شیګان روافض چا په یو بدنامه وترل چا په بل بدنامه وترل بلکې د دې جماعت دی چې زمنګ الله ته راضي دي سره محبت پکار دی مینا سوره حشر کې رب العالمین فرمایي الذين سبقونا بالايمان الله تاسو به دعا غواړي اق انسانان لچ هغه تاسو نه وړاندې تیر شي چې هغه زموږ د دین مشران صحابه دي منګو تاسو به هغه وخت کمال لرسیږي چې رسول الله ملګرو له دعاګانې غواړي چې فلان رضی الله د پلان د الله راضي شي هغه زموږ د دین مشر دی زموږ د دین ګل دی د څه عقیده عائشہ به فرمایي وې دي انسانانو له رب العالمین ویل چې رسول الله ملګرو له دعاګانې غواړي لیکن په زید دي چې دعاګانې دی ورته غواړي ایسه پټکونه شروع کړه چا په عمر صاحب شروع کړي چا په ابوبکر شروع کړي چا په معاویه صاحب شروع کړي چا په حسن او چا په یو چا په بل تر دې پر امام بخاری رحمت الله علیه باندې باب خود لري چې باب حب الانصار من الايمان باب ثابت دی په بیان د دې خبره کې چې د رسول الله د ملګرو سره د انصار سره مینه محبت د ایمان دی انسان چې کله مینه لري نو د کې به ایمانی ابن کثیر د عائشہ رضی الله عنها خبره نقل کړې ده عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې په کوم یو مجلس کې د رسول الله د ملګرو تذکرہ نه کیږي د عمر ابن الخطاب تذکرہ نه کیږي تاسو په شی بدی باندې چې بدی مجلس کې بس موږ الله خیر کینی دي د رسول الله تذکرہ چې نه کیږي پای کې خیر الله کینی دي د ابوبکر تذکرہ په کار ده د عمر په کار ده د بلال رضی الله په کار ده خالد په کار ده طلحه په کار ده عبد الله ابن مسعود په کار ده سعد ابن ابي وقاص د زموږ دین لوی مشران دي او کله رسول الله فرمایي چې علیکم بسنتی اے خلکو په تاسو باندې زما سنت لازم دي چې دغه تابعداري وکړي او زما د خلفاو تابعداري وکړي ذکر دې تابعداري د بینه زما تابعداري را امام مالک رحمه الله نه قرطبي خبره نقل کړه ډیره خطرناکه را وکله چې انسان شپتیره کې او سبب د انسان باندې راځي او دا رسول الله د ملګرو نه د یو ملګری سره په ځړ کې د ظریف اندازه باندې بغض اوران او کینه ولري وي د دې انسان کفر ثابت شو منه دا کافر دی څومره خطرناکه خبره ده شپه در باندې تیر شو صبح صادق چې کله داخليږي
او د رسول الله ملګری د ابوبکر نه نیولې تر وحشي رضی الله عنه پورې پدې کې د یو ملګری سره تب بغض ورانه ولرل چې زما سره ورانه ده زما سره دښمنی اعلان دی نه امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې یو خدا سړی کافر شو او بل په مالفه کې بالکل دی انسان له برخه نشته شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وی کم یو سړی چې د محمد رسول الله د ملګرو بدی بیانې غیبت کوي دغه انسان چې کله په قبر کې کی خودل شي څنګه الله بدله د قبر سزا ورکړي د قبر د عذاب د پر تقریبا 3 اسباب هغه ذکر کړی دي یوه په کې دا خبره ذکر کړی ده سب الصحابه د محمد رسول الله ملګرو لکنزلی سپکی معرفي کول چې لکه دام لا په څه باندې پویدل خور پړک خلک وا په دې شمانه پویدل یا نه پویدل او دا خبره او هغه کله په علم ریاضي دوی نه پویدا کله دا په ظاهر باندې پویدا او کله څو کله څو نو حاصل دا چې دې صحابه په دې درې کاله کې چې رسول الله دا سری دعوت جاری ساتو د خپل ځان تزکیه کوله صفائی کوله رب العالمین دومره اوچت انسانان کړه چې په دنیا کې ورته د جنت زیری ورکړه افتخارا موږ د اړیو صحابین په ځامن نومګدو الکه دا څوک دی ابوبکر دی د جمعه کم څونه میګه عمره دا مدرسه څونه میګه مدرسه خالد ابن ولید د افتخار د وجنه په بچی باندې په ځم باندې په جمعه باندې مدرسه باندې دغه نمونه د وجه دا چې دی خلکو د ځان تزکیه وکړه او د ټول صحابو نس موږ الله راضي دي دا ټول صحابه موږ د دین مشران دي او د شي عقیده د اهل سنت والجماعت چې څومره صحابه رسول الله دي دا ټول ګوره جنت والد د جنتین دي د شي عقیده به انسان لري دویم کارو په دې درې کال کې صحابه چې کولو الصلاه منځ ډېر قیمتي شی دی د درې کالو کې د دوه منځونه پرسل شي او د سارو د ماخصن نو په دې منځ کې دوی به نوافل کول وجدا ده رسول الله د خپل ملګرو تربیته کې په دې کیفیت باندې چې کله د انسان تعلق د مانځ سره نو باز د دې شړې په تایید کې رب العالمین راغی چې به کله د اسلام دشمن بده مسلمان باندې برید کوي د جنگ د الله سره د الله سره څوک جنگ کول نه شي نو ایسه ناکامي کی اما کوم سره چې مونږ نه کوي او انسان دشمن د سره شروع وکړه د مقابله نو الله د په تایید کې ولر نه د خپل ودا سر کو کی ماتيږي با ابو داود کې حدیث رسول الله فرمای صحابه فرمای وې چې کله د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو مشکل کار پیدا شو نو متصل به د مانزه په طرف باندې توجه وا په دې موږ باندې زمونږ الله راضي کیږي دا د دین ستن دا کله چې انسان د مانزه پابندي کوي دین ودرول چې د مانزه پابندي نه کوي د انسان دین ونړاو تیر یو درس مانزه د احمد بارک ویل شوی عمر ابن الخطاب هغه خپل والین گورنرانه هغه کاته کداغي منځونه بچرته برابر و په خپل ولایت باندې به پری خو دا کنه به ایسه به معذور کړو لري به کړه رسول الله فرمای د وکلو په عمر باندې شینو تاسو ورته امر وکړه مانزه د بچو او کله چې د لسکل عمر لورسیږي به نه کنه وای او چې کله بلوغ لورسیږي به نه کوي نو فقط رسول الله فرمای به قتل کوي وجنه د اکثر صحابه د امام اهل سنت والجماعت احمد ابن حنبل اسحاق ابن راهوی د دې اهل علم مسلک دار شکل انسان بالغ شو موږ نه کیږي دغه وجل پکار قتل کوي امام مالک رحمت الله علیه او امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې په دوی باندې د حد جاری کې لکه د زانی یو سړی زنا کړي میدان لره ولې په کانو باندې ولې قتل کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې نه دشي انسان زندان لواچوي چې یا توبه وباسي او که توبه وسنه به خوشی کې کوي نسنه ایسو پر زندان کې ور مردار شي دا دومره مهمه خبره ده رسول الله فرمایي د مؤمن او د کافر په مابین کې فرق صرف په منځ باندې دی کم سړی چې منځ کې مؤمن چې نه کې کافر در اسلام په نظمانی در رسول الله په نظمانی کله چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام له جبرئیل علیه الصلاه والسلام دا او داسه طریقه خو ولا استنجا مسله ذکر کړو چې کله دا غینه را پاروښ شنو لږ زره او به راواغسه ایسه د تک په طرف باندې شبنم کړو چنکاو کړو وې شنلې چې دا کار به تکایدا سنت دی اې دې ډېر حکمتونه دي یو حکمت وجدا علماء ذکر کړی دا صایب خو پرې دا انسان چې کله دا او بشبنم کې نو کله چې د لندواله محسوسین نو دا به د ګمان کې چې لکه دا د اق قبول لندواله دی ابلیس علیه لعنت موږ تاسو نه پرې دي ځکه زموږ دشمن دی الله له قسم کړي چې داخله زنه پرې دم تر دې پوری حسن بصری نه وچاته پوښ وکي وی هل ینامو ابلیس ودکیږي وی لو نام ساعتا لصرحنا منه وی کچرته دا یو ساعت ودکیدل نو موږ به استراحت حاصل کړي وي حتی تر دې پوری د انسان د خاص اندام په دینه لکه د ابلیس کرته پورته ګرځي زی مقصد لري چې د رسول الله امت پرې پریشانی کې ورواچو چې لکه زمانه خود تشمیته ساز کې وش نو انسان چې کله اوبره والی
او د دې کمی پرتګ د لانه طرف نه ور شبنم کې نو کله کدا په منځمانه ولاړ لندواله محسوس کینو دا به ګمان کې دا خبر راولي چې لکه دا اق او به چې ما ورته راشندلې وي د ابلیس کوم وسوسه د اشوا وسوسه ختمه کړه ځکه ابلیس علیه اللعنت اغا سلور زینو کې په موږ تاسو باندې حمله کوي اول حمله په داسې کې چې لکه دا اندام دوی منځلو دا دی ونه منځلو یو کړ دوی منځلو دوه کړ دوی منځلو درې کړ چې په دې کې مقابله وکړو به استمانځ کې براګیر کې نه تو شو ونه شو رکعت تو شو ونه شو دا شی ونه دی شوی چې په دې کې ونی شو نه به خدای طلاق مسله راواچوي چې لکه ته چې کور نه راوته دا کزه خو طلاق نه کړه کې دې چې تا ورته شي خبره کړې چې ته طلاق یې چې په دې باندې کار ونی شو نه به د الله په ذات کې راګیری او د شي خبره کوي چې د الله په موجودي کې به موجود نه وي دا به چرته دا رسول الله به چرته په حق باندې یو کبه نو دا د قبر عذاب چرته موجودي کې به موجود نه دا جنت او جهنم برشته یو کبه اسی داخله لګي دی انسان دې جره سړی راورسیږي حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي چې کله انسان دې کیفیت لراغه دار خپکیږي نه بلکې ځکه صریح الایمان د ښکار ایمان دی شیخ عبد القادر جیلانی دا خبره کړې ده به درې درسونه موږ ویلي وو یو دا چې ابلیس په انسان باندې حمله کوي څنګه کوي د غیر پر څلوري طریقې موږ ویلو د مداخل الشیطان دا کله به ان شاء الله یو ځای ور باندې خبره وکړو ترجمه کی دویم دا معنی چې انسان د ابلیس علیه لعنت نه کله بچي د غیر پر 15 طریقې موږ ویلې د الله په فضل او کرم لیکن د وسوسې نه انسان په څه باندې بچي د غیر پر یو طریقې ځان سره یاد ساتي یو طریقه دا چې لا اله الا الله حدیث د مشکات کې راځي دا وایي افضل ذکر لا اله الا الله دویم لا حول ولا قوه الا بالله دریم امنت بالله وایا سلورم عبد الله ابن عباس وایي د سوره حدید ابتدایي آیتونه وایي هو الاول والاخر پنځم د شوی چې الله رب العزت ما په دې شي باندې نه رانی شي شپږم اعوذ بالله وایا درې کړه د چپ طرف بلاړې توکا د ابلیس نه بچ نه یو حکمت په علماء دا ذکر کړي جبريل ورته خو خدلو دویم دا منه د انسان د خاص اندام دا چې کله په مرتبه ګرمایش کې نه د انسان نه به ګناهونه نه کیږي او دا طریقه چې کله د او دسته فارغ شي په ولاړه باندې رسول الله دا او دسته چې کیمه او په پاتې وي سبا به یو ګډ وسکلي دا ولی سنت طریقه ده دی وجه ده د انسان په خټه کې چې کوم مرزونه راځي شنو دا او بوس کړه تبرک او د برکت او به د اسب الله ور باندې هغه ختم شي به د رسول الله د ملګرو بارک رب العالمین دا آیات نازل کې محمد الله رسول له کوم ملګری شه د سره د دشمن په مقابل کې سختی کوي دومره سختی کې عبد الله ابن مسعود انس ابن مالک دوی بچ کله به تور مثال د يهود نصارا سره لاس ملاو کې به متصل منزل ویلې به چې انما المشركون نجس دغه ګندري مسلمانانو سره بره نرمي کوي تراهم ته داخله غونی جره کو کوي او دا بسجدي کوي رب العالمین دا تذکرہ د رسول الله د ملګرو ذکر کړه د دې په دې مخونه کې به علامات دي تعرفهم ته دا خلق پیژني یا دانه کې به دې په مخونه کې پیژني هغه دا معنا انسان چې کله تهجد کوي سر چې داغه د مخله وګوري د جړواله دی رنگ کې پروت ځکه به خوبه شوی موږ تاسو اول تهجد کوونه او چیرته کوي هغه کم نو ایسه موږ تاسو په مخونه کې دا علامات معلومیږي نه امام بخاری فرمایي و اذن مراد د مخونه د جړواله دی رسول الله رب العالمین ویل ته چې پیژنې په دې کې فیت بر خلک پیژنې دریم کار په دې درې کالو کې د رسول الله د ملګرو داو الدعوه الى القران خلق قران له دعوت اول اے خلق ولکه ډیر عظیم کتاب دی ډیر لوی خیر دی راځي چې په خپل مرته وخت ورکو نور ملګریم دی لکینو په دې کې د دنیا او د آخرت کامیابی دا او دا مسله دا دی ورته ویلي تربیت رب العالمین کو رسول الله کولو د قران تربیت څنګه معنا دا چې خلکو ګور قیامت را روان دي قیامت راځي په دې باندې نقلی د علم پیش کړه عقلی د علم پیش کړه چې خلکو ګور اول پیدایش موږ الله کړه ولې دوباره پیدایش الله نشي کولای الکه لازم کو اسمنه د الله په اختیار کې ولې موږ دا بدنونه لکه چې دا غینه قوی دي چې دا بد الله په اختیار کې نه ولې نه دبرنه بارانو کې پاګه باندې شتي غونه روباسي د الله په دې باندې قادر دی قسم په بدنم قادر دی چې ورځي ودري دا ارشي جوړه د دنیا جوړم چې هغه آخرت ته زمونږ د الله عدل دی عدل اغوا کې ثابتېږي چې جنتین جنت لار شي جهنمین جهنم لازم د الله رحم دی رحم ډیر پراخه دی په دنیا کې راګيريږي نه تر څو پر جنت هغه دنیا رانش دي قومونو له عذابونه ورکړي دغه په هلاکت باندې د قادرو عادینو ګوري ثمودینو ګوري قوم د فرعون ګوري څوک اوچت سیسن و څوک مالدار و د چا ډیر قوي باډې نه وي څوک انجنيران و لیکن زمونږ الله دا تس نس کړ برباد کړ ختم کړ چې په دې باندې رب العالمین طاقت د نظم پر بدن باندې را جوړول باندې بد الله طاقت خامخایي قیامت راځي د جنت تذکرہ وا اے خلکو په دې ایمان باندې په دې منځ باندې په دې بے پېدې مجلسونه مکوي زکاتونه ورکوي د فرج حفاظت کوي د امانت لحاظ کوي د لوث پابندي کوي د منځ حفاظت کوي خلکو له خیر ورکوي
دا شکل د څه جوړ کې چې الله او رسول سړي لرایت شي د مسلمانانو مابین کې جداواله مراولي پاک دمن انسانانو باندې بدنامه مرګو چې کار چني کړي ته به بدنامه ور ولګي د جنت لپاره تیارې وکي اق عمل خپل کې چې قران او سنت خو دلې دي چې کله در باندې مشکلات راشي نو صبر کوو چې کله انعامات راشي به شکر وباسا گاونډیان درنه خوشاله ساته دروغ بنوي پاک دمنی وکوي کله چې اهل عیال الله درکې د حلال رزق لپاره کوشش کوي په معاملې کې نرمي کوي هتی باندې شل جنت حاصلې کی د جهنم تذکره وکړه د میدان د حشر حالت ذکر کې قران او انقلابي کتاب دی دا حاصل د انسان په ژوند کې باید انقلاب راولي د قران په مفهوم باندې به اق انسان پیږي چې هغه د يهود او سره او سره د قشن د مبتدئين سره د خپل نفس سره او د ابلیس سره په مقابله په ټکر باندې کله چې موږ نه قرار ډډي وانه دا به قران ولي خو لیکن په حقیقت باندې پیږي چې دا قران څه وایي د کومه مسله موږ ذکر کړه هغه انسان چې هغه د انقلاب والا انسان دی داغه ژوند 40 غنټه په ټکر باندې دی هغه چې کله قران ولې نو بعد دغه به قران نه پیدا اخلي لکه اقبال سے به شعر کې ورته اشاره کړي یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات وہ مسلک مردان خدا کا و خدا ما یا مسلک مولا و نباتات و جمادات و اے د ادم بچیا دشي انقلابی ځان جوړ کړي د زمکه او اسمان په مابین کې یو ګرد پورته کې یواز سبحان الله او ذکر دا مکه واسکه کدا کینو د مناسب او د قشن د نباتات به هیڅ فرق نشته اغویم سبحان الله او دم سبحان الله وي انقلابی ژوند دا غواړي دا شی نس د کول او قران له هغه انسانان راتل چې هغه فقرا او ضعفا مالدار انسانان اکثر نه راغلي متکبرین دي الله به د انسان ځان لري شړی حدیث هرقل کې ډېر اشاره شوی و بلکې تصریح کړي و چې رسول الله ملګری ضعفا دي کمالداران و ضعفا دي دین باندې غریبانه خلک سر ور کوي امیش دي خلکو دا ساتلې دي مالداران که چرته بګی راځي هغه ډېر کم بګی راشي دا مسله و درې کال پورې دا خبره و د درې کال نه را پدې خو رسول الله میدان لروته تر لسم کال پورې اول خپل وروته به دغه ملګری دلته مقابله مخکې دومره نه و ځکه د خلکو د سویل لکه ورقه ابن نوفل ابن ساعده زید ابن عمرو ابن نوفل داخله د الله بندگی کوي رسول الله دین کوي داغه ملګری دین کوي خو چې کله اوس دګر لروته باز دشمنان وکړ شو چې لکه دا محمد علیه السلام او د دې ملګری خو خلاریږي نه دوی د خپل مسله په دې ملګری کې ور داخلي وڅ مقابله پکار ده اول نبی کریم علیه الصلاه والسلام د میدان لراغه دغه نور سبه دغه ملګری رالل او کله چې څومره حق بیان عمره به مقابله سخته کیږي څومره چې حق بیانېږي عمره مقابله سخته کیږي عمره به ایسه د حق مخالف چې ارچو کې الله شرمایي هغه الله به ذلیل کې رسوي کې ایسه لري کې د حق مسله به د خلکو راکاره شي هغه به قبول شي معاذ بن جبل نه چا پوښتنه وکړه و دا حق مسله څنګه پیژنې چې کړه د باطل سره ګډوډ شي و ان علی الحق لنورا و په دې حق مسله باندې رب العالمین نوري خود له درنا یو امي انسان به دکاندار به چرته ډرایور به زمیدار به تور در قران او سنت او مسله بیان کوي څه دغه پر لړ کې ځایونی شي ودا مسله زمانم ځکه دا خبره اسما الله کړي زما رسول الله کړي دا بل خبره زنه مرمه تعویل ما ویل دي دی مناسبه خبره کړي دا واقعي هغه خبره کړي دا حالانکه په صحیح آیات او حدیث کې دا خبره ده دا مسله چې کله شروع شوي رب العالمین دا آیتونه نازل کړل سوره شعراء چې وانذر عشيرتك الاقربين یا رسول الله د خپلوان دی وای روا د خپلوان ولې ذکر کړی دي او سوره شعراء کې د آیت الله ولې ذکر کړی دی مفسرین درې وجه ذکر کوي یو وجه دا ده تک سبا چاله دعوت ورکړي او استاد خپلوان صحیح عقیده ولا نه نو به بدسي خبره تعالی کې چې لکه ته د خپل خاندان برابر کې به موږ له دعوت راکا دویم دې کې اشاره دی چې لکه د دین د اسلام ګره د خپل پر دې ټول یو رقم ترې د شي بنې چې داس ما خل له دبل ساحل له داس موږ ته شریک دین دی د ټول دین دی او سمدریما قریش شو بني هاشم دا د خلکو مشران او سیدانا چې کله د مؤمنان شو دي کشران په خپل به خبره مانی سوره شعراء کې دا خبره ذکر کړي دا شاغي کې ټول ایمانیت ذکر کیږي د انبیا واقعات د ابراهيم عليه السلام او د بل نبی او د بل نبی او د کې اشاره دی چې یا رسول الله ستاسو د امت باندې هجرتونه راځي مقابله به کې یو کلک په دې میدان کې ودرېږي مشر شیخ بداوی رحمه الله و دا قران مسله ګوره د شه د الله سره وګوره چې دې کې زور شته او کنيشته وړګا چې می خاردار دی اسنه چې ګوتی ورړو د خپل تنکې نازک لاس اور باندې زخمی کی کو زور درکې په ځمانه دې اعتمادي د الله نه کومه غوړې به قران لغاړه ورکا او کني وی ته پرې د چرته بل سړی بازار والو مخوړانه به بوجي زمم خراب کی او قران معطل پاتش
دا مسله چې کله شروع شوې رسول الله خپل خاندان راجمع کې خبره شروع کوله خبره نه مخ کې ابو لهب چې دا رسول الله یو کاکا او ترو خراب انسانو سر سخت دشمنو ده قران کې الله د بارکه مستقل سورۃ رب العالمین نازل کړي سورې لهب ورسره برش د دې خلکو له ویلې چې اے خلکو رسول الله خبره لپاره نه خو دو ځکه مقابله شروع شو ودا سو به شوی د پلارونو کې طریقې پرې خو د ببل طرف باندې لاړو او دا سړی ګور بند کړي قدم خوشي کې دا په ملګری کې ډېر لوی اختلافات پیدا کړي په خو څومره امن اتحاد خو کله چې دا شریعه پیدا شوې ست خلک به جنگ واچول پلار د زونه جدا کې او زید پلار نه جدا کې او خځه د خاون نه جدا کړه واغې د خاون نه د دې سړي مقابله وکړ دا وینه سیدا او کچیرته پریم خو دو سبا د عرب ګور ډیر تیز خلک دي د به سر مات کړي او د به وجلې به مجبور چې مو مقابله وکړو د عرب مقابله من کولې نشو د شکر دا خبره وکړه رسول الله په دې وخت کې څه مونږ ویلې ځکه خبره د شروع کړه پوښو که خبره شروع کوم مسله خرابې کی ځان غلې کې دوه درې ورځې ورستا قریش راجمع کړه به او ورته ویلې لکه څنګه چې د قافلې نه مخکې وسړې لاړ شو هغه قافلې د پر صحیح خبر راوړي زه تاسو له صحیح خبر کوم اشهد الله اله الا الله دا خبره وکړه چې نشته حقدار د بندګۍ مگر یو الله زه هغه حمدونه بیانوم زما په هغه باندې ایمان دی بل هیڅ حقدار د بندګۍ نشته اما قال الله دی او تاسو به چې مړ شي اے انسانانو لکه څنګه چې دا ودکېږي به بد قشن راځوندې شي لکه څنګه چې د خوب را بیدارېږي به بد الله مخله ودرېږي الله به تاسو سره به حسابي شروع کړي کوم انسان چې کامیاب شغه به جنت لاړ شي چې کوم انسان ناکام شغه به جهنم لاړ شي دا خبره وکړه ابو طالب د رسول الله کاکا واغه ویل شي وراره خبره مې د خوا کې شوې تایید دم کوم خو زه دې تیار نیم چې د ابو عبد المطلب ملت پرې د مستاق والا راشي شیرونه مرته ویلې ورسه ان شاء الله راشي کله چې کفار جرګر اعلی والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسر في التراب دفينا فاستع بامرك ما عليك غزازا وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حزار مصبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا وقسم بالله كذا طول عربان رشي يا رسول الله ستاره وکتبون کندم نکی لاس د ټول عربانو خلاص دشي بیان کوله کشي سړی په بوکس باندې وې استعمال کی مگر کله چې قبرستان لاړم بیره وراره کار خپل لې ته ډېر نیک سړی او خیر خوا سړی ته ډېر خدین راوړې په ټول دینونو کې هغه ورته ویل چې کاکا ولې منینا وی به خلک دا چې ابو طالب د جهنم د اور نه وډار شي ورسره ان شاء الله تعالی دا خبره ورته وکړه ابو لهب سره اوچل شو ورته ویل چې بئس ما قلت ډېر بد خبره دی وکړه محمد عليه الصلاه والسلام د شر خبره دراوړلې رسول الله ورته وی تاسو له ګور راغلم د دې خبر نشي دی عذاب نه میراوما عذاب نه به انسان په څه باندې بچکی د رسول الله په تابعداري باندې انسان کله چې رسول الله په وجه کې موجود دی الله عذاب بن راځي په کوم ځړ کې چې محمد صلی الله علیه وسلم محبت ابن قیم بدایع التفسیر کې فرمایي کله چې انسان رب العالمین معافی نه غواړي کله چې په انسان کې صحیح ایمان راشي توحید چې د قران نزد کړي کله چې انسان د الله د انعامات شکر یو کې معنا چې کوم نعمت رب العالمین درکړي دي او په کوم ځای کې ستانه دغه طلب کړي دي چې دلته مصرف کا الته مصرف کا انسان د دعوت کار کوي امر بالمعروف و نهي عن المنکر التجاء پدې شنو باندې الله د عذاب نه سړي یریږي نو دا خبره چې کله ابو لهب وکړه چې بئس ما قلت ډیره بده وینا دی وکړه رسول الله ویلې وی خیر وس کار کیږي عام دعوت شروع کی صفا مروه صفا غونډه وخته ویلې یا معاشر قریش اے قریشو یا بني فهر یا بني عدي یا بني كعب دي ټول आवाज ورکی وې تاسو له اقا نذیر مع العريان عربو کې بدا عادت شکل یو مهمه خبر و د صفا غونډه له وخاته ورته شي یا صباحه یا به جامع وستي او به خو زول نو خلق به ویل چې دا ډیره مهمه خبره ده کوم انسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او کوم چې نه راغی خپل اولاد راولګل چې محمد پورته خطر دی ورشي چې دا څه خبره تاسو له کوي رسول الله جامع ونسره لیکن ښکار اعلان ورته وکي تو کیسه روایت پرې کې راغلی یا معاشر قریش عام قریش لا او خاصم راغلی یا عباس یا فضل یا فاطمه الزهرا د جهنم د اور نظام بچ کې زم ګوره به نشم بچ کولې بلکې خپل ځانونه د رب العالمین د اور او د قهر نه بچ کې به ایمان راوړل باندې وې څه خبره ده وې کتا سره مچې دي دشت راغی خو لکر را روان دي تاسو تلف کوي ما به اومنه کوم منه منه وی والنا تا مې شرشته ویلې
درواغ ته نه وای وی قسم په الله چې بدی کې مرشتونه مشي یا ایه الناس قول لا اله الا الله اے خلکو دا خبره وکړي چې نشته حقدار د بندګۍ مگر دا یو الله دی ابو لهب ورته ویلې وی تبا لك سائر اليوم على هذا جماعتنا الله دې برباد کړي محمد ټول ورځ برباد شي دي خبره دې موږ را جمع کړو کانه راواخه محمد رسول الله ور باندې وشت گزارونه په وکړه رب العالمین آیات سورۃ نازل کې تبت یدا ابي لهب وتب الله دې ابو لهب لاسونه برباد کړي او په خپلم دا برباد دي نه زامنو پیدا ورکړو نه دې حسن پیدا ورکړو نه دې قومیت پیدا ورکړو نه دې خزي پیدا ورکړه جهنم له بدا رواني سو خروس الله ور باندې چې وړي وړي دانی راوخي جولید بدبوي سقب بینه تشترو شول امن ته مردار شو شروالي والا خلک زامن لراله موږ به دفن کو بده شرط باندې چې ګوره موږ بنځ دینه ورځو چې پړې پکې واچو کنده ورته وباسو بدی کیفیت باندې الله مردار شي پر رسول الله باندې گزارو کې الله دې سنت مات کا چې تاسو ما باندې نبی باندې څنګه گزارو و دې والو کله چې دا خبره وشو نو رب العالمین د ایتونه نازل کړ فاصدع بما تؤمر اے نبی وسنو صفا بیان شروع کا زونه دې خلکو په وچاوا صد ادمه چې مخله شیشه ده او ته په قوي بخش باندې وې سماته ماته دشي بیان وکا رسول الله چې کله د آیتونه ویلې فاستع بما تؤمر یو باندې چې په کوم باندې ناسو چې کله د آیات ورته ایست راکته شو فسجد سجده وکړه شاورته دا ولي وی قسم بالله اکرام لقائل هذا القول دا وینا چې چا کړی د شاغس موږ رب العالمین دې دغه اکرام مو کې بده کې سن آشنا بلاغت پروت دی عربان په دې باندې پویدل فصاحت په کې پروت دی رسول الله ورته ویل چې اے خلکو حقدار د مندګي یو الله دی دا تاسو درس او شپته بوتان هیڅ نشي کولای دا د الله استاد په مابین کې واسطه نه لکه تاسو دا عقیده لري چې مونږه دوله وي او دې به بل وي او غیب به بل وي او اخر خبر الله لاله شي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دې باره کې رساله ولیکله الواسطه بین الحق والخلق اي خلق دي بادشاہ له ذکر واسطه ګورو چې هغه څنګه د حال نه خبرې کینه مگر په دې واسطو رب العالمین موږ تاسو د زړونو په حال باندې پوهه دي لس کله ورسې چې کوم خبر دې زړه راځي پاغي باندې څنګه الله پوهه دي دا تاسو بوتان ګور تاسو جوړ کړی دي مچ نشي پیدا کولای کوم مچ شي وتخته هغه نشي غسلې دا څنګه بوتان دي چې دوی به د کجور نه جوړ کړي چې په سفر باندې روان و به خواړه کله به قضا حاجت لته ګډړانو به تشي میتیاج وکړي کوی کې بسره کو نه پراته و ولټه به پراته و دي خلکو ویل چې لکه دې شړې کوم له سمې خبرې شروع کړي موږ له بي وقفان ویلې کم عقلان موږ له ویلې او دا خبرو چې د پلارو نکته طریقه پرې دي دا تاسو پلارو نکم په غلطه باندې روان و او دا ابو الحكم ابو جهل بیزتی وکړه د ولید بیزتی وکړه د امیه بیزتی وکړه د پلاني بیزتی پکې وشوله څه چل پکار دی وېزې چې وجرګه وکړو لاړه جرګه ولېګله ابو طالب له جسره وراده چې خبرې شروع کړې دي هغه ډیره په نرمه سره خبره وکړه وېزه ګورو با خلک لاړل چې خلک لاړل په دې منځ کې ناشنا مسله دار چې د حج موسم راغی د حج موسم چې راغی دي عرب خپل مابین کې جرګه وکړه چې اے خلکو دا محمد هم کوم دشي پرې خودو عليه السلام ډیرو فصیح بلیغ شړې دي د بار خلق ملکونه خلق راځي حج لا دا بو سره د خپل خبره شریکه کی او د اسلام د مرکز نه به خارج لاړ شنه به بدلته جنگ او کالته به جنگ کو راځي بل چلو کو وېڅ چلو کو په دې راکه کې به خلکو درو خلکو له بوچ ګور دلته دا شهر سړی راغلی دی او د شي بدنامي لګي او دا کې دماغي خراب دی او دا او دا خو چې بدنام اور باندې لګو نو سبو کو وی جرګه بو کو په یوځای کې راځم شو ولید لا ولید د قومي مالک و خیر سړی وړل کې سرنګ مو د دې پنځ باندې عقل مند مو بچین زیات و ویل کدی بارے کې صفات وو کوي او چې دا کاهن دی ولید ورته تاسو خبره کوي هغه ته وک ولید وی تاسو وکي و خیر سړی د بل چانه وړي قمقل سړی پارځه کې ټک ټک او ټک ټک بس لکه ماته جنند شروع کړی دا تاسو ګورئ چې کم خلکو خیر خلک هغه په مجلس کې نه ټک خبره ومونی غلی بناستي او تاسو قمقلتوب دی سړی معلومه وي هغه چې کم مجلس کې کینی بس لکه جنند راماتش خبرې شروع کی ولید وی خبره نه کوم تاسو وکي یاره به راځي د شي حکم په وکړو چې دا کاهن دی منتری ترویتری د غیب خبرونه خلکو لور کوي په خو به خلکو دا خبره کوي چې پلانې په غیب باندې پیګو پدی پیګو پدی رسول الله فرمایي چې کم سړی د دې سړي خو راشي او داغه په خبره باندې تصدیق وکړي څلوي کوي چې منځم نه قبليږي فقط کفر بما انزل الله على محمد دا سړی په قران باندې کافر شو مشر شیخ الله به هغه چوکیدګار کې ناس را روانو یو سړی چې هغه ویرنه خو کې ناس توتین متین پنجره کې کتابچه می تفسیر غوړولې ده ما ورته ځوان شي کوي وزدا پالونه مالونه د خلکو نسم چې دا کار وکيږي او دا وکيږي یمه 100 روپے اخلي ویوا مې زه به طالب 500 روپے درکم مولانا محمد طاهر رحمه الله ویلي تخپل پال پکې معلوم کا چې څو پورې به سرو ګرمول دل تناسب تخپل پال نشي معلومه ولې د خلکو پالونه معلومه ځوان دا رقم څنګه راغلي دا پالونه معلومه یو دا
ولید ورته ویل دا خبره د کاهن ندي دا کوم خبره چې رسول الله شروع کړی دا ورازي چې ساحر ورته وایي یره دا ساحر هم نه دی ورازي چې مجنون ورته وایي دا خو د لیونی خبرې هم نه دي وینې څو ورته وایي ولید ویل د شل به کو چې ساحر ورته وایي ځکه ساحر کوم دا کار دی چې هغه کزو خاون جدا کوي دام د خلکو نه بچي او فلار جدا کوي اېدو مجلس چې بچی راغله د فلار نه جدا چې فلار راغله د بچی نه جدا دي حق مسله کې دغه اختلافات راځي اول وخت کې دا ټکرونه یا اخر کې الله به خبره جوړي هر کور کې دا مسله جوړ شي نو ارزه کې ودر د خلکو له تاسو خبر نه وینا وې د مکه کې او ساحر دی محمد نمیږي او دا خبره دی او دا خلکو به سوچو کې بنو عیسی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورې دا څه وایي عربي شاعر دغه فرمایي واذا اراد الله نشر فجيله اتاها له لسان الحاسدين وې چې کله د رب العالمین کله دیو بندا نشرواله خورواله او غړي د حاسدونو جبه بشراواړي دا تجربه را یو شیخ بسوت پیژنیم نه چا بلیدل هم نه بس مولیم یو علاقه کې پیدا شې لکه پلانې شیخ دا د سړی صحابه دومره غلطي نه کړي او دا خبرې کړي دی او دا خبرې کړي دی او دا خبرې کړي دا خلک پیژنیم چې لکه دا شیخ څوک دی لاړ شي موبایل والا له چې لکه دې شیخ بیانونه منګلا واښوا چې دا د رښتینو سره صحابه به خبرې کړي دی او دا خبرې کړي او دا هغه چې کله بیان ورون الحمدلله هغه به دې بیانونه کوي چې بلې کې د ناصر کوي اقا سړی چې خلک ته منع کوله په خپل باندې طرف راوا وخت ټول خلک راغله رسول الله تعالی ایمان اور باندې راوړه تر دې چې پر دا خبره وشو ان شاء الله کله روان چرشنبه بروز باندې ژوندیو به ان شاء الله بل خبره د شروع کو چې 15 طریقې د باطل فرس د رسول الله مقابله له وکړي په یو طریقه باندې رااله به په بل طریقه باندې رااله به په بل طریقه خو حتی 15 طریقې دوی استعمال کړي سبب ان شاء الله خپل درس به شروع کو د چرشنبه بروز موږ درس سره ورسي ان شاء الله دا روانه جمعه نور جمعه بروز باندې به خیر موږ خپل درس به جاری ساتو او روزه کې د جمعې پرځ باندې ان شاء الله به درس جاری دله به خفغان نه کو ان شاء الله دا درس خیره ختميږي الله په فضل کرم سره ځکه دی هم کال دی د شپه کالو کې عام معمول دی چې د روزه د اوله پورې دی ونیمو په کم درې پورې ویل کېږي به چې کله روزه اول شروع شي ان شاء الله تر ماځګره پورې دا سوچ موږ به خیره دماغ نه لري کو چې دا به ختم شي کې ختم کېږي نه دا د الله کلام دی او موږ د الله بندگانو د الله په فضل ان شاء الله دا ختميږي